کرکټ میدان او اکاډمي. سلام او مینه ګرانو دوستانو، وخت مو په خیر. د مطلب شریکېدو مخکې که چېرته تاسو زموږ چینل سبسکرایب کړی نه وي نو زموږ چینل در سره سبسکرایب کړئ، په خوا کې ورسره د بل نشان ووهئ تر څو زموږ هره معلوماتي ویډیو تر تاسو په وخت در ورسیږي. د کرکټ د پرمختګ او ځوانانو ته د ښې زمینې رامنځته کېدو په موخه د افغانستان کرکټ بورډ په هڅه کې دی چې د هیواد د مرکز ترڅنګ په بېلابېلو ولایتونو کې د کرکټ معیاري اکاډمي او میدانونه جوړ کړي. د کرکټ بورډ په وینا اوس مهال په ننګرهار، کونړ، کندوز، قندهار، پکتیا، کابل او خوست ولایتونو کې د کرکټ معیاري میدانونه موجود دي چې ترې ګټه اخیستل کیږي، او په بلخ، لغمان، زابل، هلمند، پکتیا، میدان وردک او لوګر کې د کرکټ میدانونه بیا د ودانیږي او اداري چارې په چټکۍ سره روانې دي چې په ذکر شوي ولایتونو کې به یو شمېر میدانونه ډېر ژر ګټې اخیستنې ته وسپارل شي. همدارنګه افغان کرکټ بورډ وایي د ننګرهار، خوست، کاپیسا، پروان، کندوز، بدخشان، تخار، غزني، هلمند، لوګر او هرات ولایتونو کې د کرکټ روزنیزې اکاډمي هم د ځوانانو د روزنې په موخه ګټې اخیستنې ته یې سپارلې دي. د سرچینې په وینا په مرکز کابل کې د ملي لوبغاړو د تمریناتو لپاره سرپټې اکاډمي هم شته چې تر اوسه ترې په مناسبو وختونو کې پوره ګټه اخیستل شوې ده، او دغه راز په دغو اونیو کې به د کابل کرکټ میدان کې له وطني خاورې د 14 معیاري ویشتنې ځایونو یعنې پیچونو نوې اکاډمي هم ګټې اخیستنې ته وړاندې شي. کرکټ بورډ وایي چې د کابل په میدان کې د لومړي ځل لپاره له وطني خاورې 14 معیاري ویشتنې ځایونه د بشپړېدو په حال کې دي چې د کرکټ لوبغاړي به ډېر ژر په بېلابېلو وختونو کې په لوړ کیفیت پکې تمرینات پیل کړي. له دې وړاندې به خاوره په لوړ لګښت له هېواده د باندې راوړل کېده چې له غوره کیفیت به برخمنه هم نه وه. ډېری افغان لوبغاړي چې په نړیوالو پیچونو لوبېږي د توپوهنې په برخه کې له ستونزو سره مخ کېږي. اوس په نړیوال جام کې افغان لوبغاړي د انګلستان په ویشتنې ځایونو له شارټ پیچ توپونو سره پوره ستونزه لري. افغان لوبغاړي وایي که په افغانستان کې معیاري او چټک ویشتنې ځایونه جوړ شي او لوبغاړي پرې تمرینات وکړي نو نړیوالو میدانونو باندې به هم بیا ښه وځلیږي. په همدې اساس کرکټ بورډ باید په کوټ دننه چټکو ویشتنې ځایونو جوړولو ته جدي پاملرنه وکړي. مننه چې ویډیو مو سره تر پایه وکته. د لا نورو ښکلو معلوماتو لپاره زموږ چینل در سره سبسکرایب کول مه هېروئ. تر بلې ویډیو د لوی الله.